سلامونه جوړ په خیر او ستړي مشه خر اغلاس د لوکزامبورګ ښکلي ښار ته. اوس هم د لوکزامبورګ په ښکلي ښار کې لوکزامبورګ چې د لوکزامبورګ هیواد پایتخت پلازمینه یا کپیټل هم دی چې د اروپا د ښکلو او مهمو ښارونو څخه هم شمیرل کیږي. دا ښار چې د تاریخ، کلتور، طبیعت او مالی ځواک یوه ګډه بیلګه ده. غواړم چې نن ورڅخه لیدنه وکړم، ما سره اوسئ چې په ګډه سره د دې ښکلي ښار څخه لیدنه وکړو. لوکزامبورګ چې د اروپا او حتی د نړۍ په سطح باندې ډیر شتمن ملک دی. حتی ویل کیږي چې د قطر څخه وروسته دا دوهم شتمن ملک دی. دا د اروپا د اتحادیې د ملکونو څخه یو کوچنی ملک دی چې د خلکو د ژوند سطح کاغه په مالی برخه کې وي، کاغه په اقتصادي او هغه په کلتوري کې ډیره لوړه ده. لوکزامبورګ چې د اروپا د اتحادیې یو مهم غړی دی. دا هم یوه طلایي خزینه مجسمه ده چې په یوه لوړه ستنه باندې ولاړه ده. ښځه د سرو زرو په رنګ باندې پوښل شوې ده او په لاس کې د زیتونو څانګه نیولې ده. د مجسمې لاندې دوه نارینه سرتیري ښکاري چې دا یو د جګړې قرباني دی او دا بل ورته ناست احترام او د ویاړ نښه وړاندې کوي. دا مجسمه په کال 1930 کې جوړه شوې وه. هدف د دې د جوړېدې دا و چې د هغو لوکزامبورګي سرتیرو یادونه وکړي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې د خپلو متحدینو سره یو ځای د خپل پلرني ټاټوبي څخه ساتنه کړې وه او د خپل وطن په دفاع کې جګړه کړې وه. د دویمې نړیوالې جګړې په وخت کې دا مجسمه د المانانو لخوا څخه راوغورځېده او د جګړې څخه وروسته په کال 1915 کې ځینې ټوټې پیدا کړې او د سره یې جوړه کړه. او د وخت په تېرېدو سره دا مجسمه د ازادۍ او سولې نښه وګرځېده چې په اوس وخت کې دا د لوکزامبورګ د خلکو لپاره د ازادۍ نښه، د قربانۍ درناوی څرګندوي او د ملي ویاړ او یووالي سمبول ګڼل کیږي چې په ملي مراسمو، یادونو او د سولې د ورځې په مناسبت ډیر خلک دلته دې مجسمې ته د ګلانو ګېډې ږدي. دا ښار چې د نړیوالو بانکونو او مالی شرکتونو او ټکنالوژۍ مرکز هم دی. له همدې کبله دلته په ډیر زیات شمیر کې بهرني شرکتونه، نړیوال شرکتونه دلته دفترونه لري چې د هغې جملې څخه امازون او دې ته ورته نور لوی لوی شرکتونه هم دلته دفترونه لري. دا چې لوکزامبورګ په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې ښاري ترانسپورت پکې په وړیا توګه استعمالولی شي. یعنی موږ به هم د همدغې نه استفاده وکړو او دا ښار به په ښاري ترانسپورت کې یو ځای سره وګورو.
په لوکزامبورګ کې د افغانستان کوم سیاسي نمائندګي نشته یعنی سفارت یې نشته که څوک په لوکزامبورګ کې اوسېږي نو هغه کولی شي چې یا بلجیم ته لاړ شي یا آلمان ته او یا فرانسې ته د خپل د ضرورت اسناد او چې پکاري عمل ته او خپل مشکلات حل کړي د لوکزامبورګ پولي واحد یورو ده یعنی تاسو کولای شئ چې په یورو باندې راکړه ورکړه وکړئ په لوکزامبورګ کې د افغانانو هغه چې دلته اوسېږي د هغو شمیره تقریبا 615 یا پورې رسېږي خو بیا ورسره هغه افغانان چې د نورو ملکونو نه راغلي دي او دلته کار کوي تقریبا د 1500 نه تر 1800 پورې کسان په ټول لوکزامبورګ کې ژوند کوي لوکزامبورګ چې یو کوچنی هیواد دی نو دا د 3 ملکونو سره هم سرحد دی یعنی ګډه پوله لري چې یو د هغې جملې څخه المانیا جرمني فرانسه او بلجیم دی لکه څنګه چې دا یو اقتصادي ملک دی نو په همدې لحاظ سره دلته کارونه هم ډیر زیات خلک دغه د سرحد په شا کې چې اوسېږي د دې 3 واړو ملکونو دلته راځي دلته کارونه کوي مثبت د دې ملکونو معاشونه دلته لږ لوړ دي په لوکزامبورګ کې د جرمونو کچه هم په ډیره ټیټه سطحه ده یعنی دلته په پیغامه باندې کولای شي چې راشي او وګرځي مثبت د نوري اروپאי هیوادونو ته چې هلته لږ باید سړی د خپل جب سره گزاره وکړي په ځینې هیوادونو کې کیسهبران زغ ډیر دي دا هم د لوکزامبورګ محکمه ده په دې محکمه کې د کارګرو د حقونو څخه د دفاع د پاره کار اخیستل کیږي او د دې ترڅنګ یو بل محکمه هم ده چې دا د لوکزامبورګ د اساسي قانون محکمه ده د دې محکمې د شخصي قضایو سره سره او کار نشته دا یوازې د اساسي قانون پورې چې څه قضیه اړه لري هغه تر څېړنې لاندې نیسي او هر هغه مسایل چې د اساسي قانون پورې اړه لري دلته د څېړنې لاندې نیسي علاوه د دې په دې ښار کې د اروپا اتحادیې 3 مهم دفترونه هم شتون لري چې دا 3 واړه عبارت د یورپین کورټ اف جسټس یورپین انویسټمنټ بانک او یورپین کورټ اف اودیټورز دلته رنگارنګ کوزي خېدي دا نه دلته کوم خاص معلومات نه دی ورکړی نه لیکلي چې لاس مو ورکړی دا دی ځانم پیسادار ملک دی کنه بس ملک چې پیساداري هغه کې ډیر ښکلي او په زړه پورې شیان همیشه موجودي دا ډیره مهمه او توریستي منطقه ده دلته په ډیر تعداد کې تورستان راځي په خپل خو د دې خلکو نفوس کم دی تقریبا کم دی خو نو په همدې صورت باندې ډیر بهرانیان دلته راځي او د دې ځای نه لیدنه کوي ځکه دا ډیر مهم ځای دی او ډیر ښکلی ځای د غلاندې چې تاسو تخکاری دا د لوکزامبورګ د ښار په منځ کې یو دره تیره شوې ده چې په دې کې ډیر
ښکلي او تاریخي پلونه هم دي چې لږ وروسته ورځو او د نږدې څخه ورنه لیدنه کوو. د دې ښار جوړښت ډیر ځانګړی دی، یعنی زوړ ښار یې په دې درې کې دی او نوې ودانۍ ټولې پاس په جګو جګو ځایانو باندې جوړې شوي دي. د تاریخي پلوه د دې ښار بنسټ په 10مه پېړۍ کې ایښودل شوی دی، کله چې د کونټ سیګفریډ پاچا لخوا څخه یوه کلا جوړه شوه او دې کلا ته یې د لوکزامبورګ نوم ورکړ. نو د هماغه وخت څخه تر دې وخته پورې دا ښار او دا ملک هم د لوکزامبورګ په نوم باندې یادېږي. دا یې هم چې لیکلی دی خو په فرانسوي ژبه باندې دی، یعنې په نه پوهېږو چې دا به څه شي چې څه به یې لیکلي، خو نه پوهېږم دلته خو په 3 ژبو باندې دلته خلک خبرې کوي چې دا فرانسوي ده او که خپله د لوکزامبورګ ده او که الماني ده. الماني خو نه ده ځکه په الماني باندې موږ خپله هم پوهېږو، په دې خاطر باندې نشم هغه کولی چې څه شی دی. دا هم د لوکزامبورګ بیرغ دی او دغه اورې چې لګولی دی چې تاسو ګورئ دا یې د هغو سربازانو یعنې سرتیرو په یاد باندې لګولی دی کومو چې په 2مې نړیوالې جګړې کې د خپل پلرني ټاټوبي لپاره ځانونه قربان کړه. اوس به د دې ښار د تاریخي ځایانو څخه لږ راوځو او لږ به د لوکزامبورګ ښاري کوڅې هم وګورو، یعنې ننداره به ورنه وکړو. یاره د دې ځای د دې ښار کوڅې چې دي ډېرې پاکې دي که نه، دومره پاکې صفا دي. شاید دا علت چې دا یو کوچنی وړوکی ملک دی نو نظافت ته ښه رسیدګي کولی شي. لکه دا غټ غټ ملکونه دي، جرمني شو، فرانسه شوه، ورسره انګلستان شو، هغلته خو دغه د نظافت دوی نشي ساتلی ځکه چې سخته ګډوډي ده پکې، د هر خوا نه ورته خلک راغلي دي، راکم خلک راغلي دي، هغه د 3مې نړۍ نه، د افریقا نه، د اسیا نه، د هر ځای نه راغلي دي. نو دوی دغه مراعات دغه لږ نشي مراعاتولی نظافت. نو دلته چې دی دا کوڅې ډېرې پاکې صفا دي، ډېرې منظمې، یعنې پاکې صفا. او دا به چې مخکې درته وویلی چې نن د یکشنبې ورځ ده، رخصتي ده او ټول لوکزامبورګ دا دوکانونه بند دي. نو موږ هم د رستوران پسې ګرځو، په ډېرو ګرځېدو باندې نور ستړي شو، لږ به دمم وکړو او یو څه به وخورو چې په ډېرو ګرځېدو نور ستړي شو. نو سبحان او داود او ډالۍ نور صاحب نشي راوړی، وږي راغلو. دلته نن دلته د رخصتۍ ورځ د ډېر دوکانونه بند دي، بس دغه پیزا هم دلته پیدا کړه او اوس راغلو ورته، ځانونه به ورته ماړه کړو او لږ به دمم وکړو، بیا به د ښار په لور باندې ورو ورو وخوځېږو. چې دا پیزا ورته وخورو او ډېرې ورته ګټې کړو نو نور به په ډېر راحت سره
دا هم د دې پل لاندې برخه ده چې د لاندې برخه نه هغه ټوله داسې کلا غوندې ښکاري. دا په اصل کې کلا نه ده، پاس ښار دی، یعنې دیوالونه یې ورته جوړ کړي دي. هغلته دا 2 دانې پوله دي. د مهم ټولو نه مهم پولې هغه اوس ورځو ورته ګورو. ډېر ښکلی ځای دی که نه. دا د پل لاندې سم غار دی. دا ګورې سم غار دی د تیږو نه هغه شوی دی، جوړ شوی دی. اوس هم د دې ځای په یو بل ښکلي او تاریخي ځای کې چې دا د پاتریوس درې په نامه باندې په یو ځای کې تاریخي دیوالونه او تاریخي لارې دي چې دا د یونسکو په تاریخي لیست کې هم شامل دي. دا دره چې د لوکزامبورګ د خلکو د استراحت او د ښار د ګڼې ګوڼې نه د یو څو شیبو لپاره د لرې پاتې کېدو ځای دی او ورسره هم تاریخي ځای دی. یعنې ډیر زیات شمیر کې تورستان د دې ځای څخه لیدنه کوي. په دې درې باندې 2 دانې پلونه تقریبا 3 دانې پلونه تیر شوي دي چې د ښار یوه برخه د بلې برخې سره نښلي. دا دی وګورئ دوستانو، د غلارې دا دیوالونه ټول د تیږو څخه جوړ شوي دي او لږ چې داسې مخکې لاړ شو دغه پل به وګورو. دغه پل هم د تیږو نه جوړ شوی دی چې یو بل پل هم دی چې وروسته ورځو د ادولف په نوم باندې چې بیا به سم صحیح د هغې پل په باره کې معلومات درکړم. خو یعنې دا داسې پلونه دي چې دا د تیږو څخه جوړ شوي دي. یعنې اول ځل دلته او د دې نه په نقل باندې بیا په امریکا کې نه پوهېږم، وروسته به بیا زه ګوګل کې وګورم چې هغه کوم پل دی چې د همدې نه هغه اخیستی دی، اول ته یې جوړ کړی دی. دا دی دوستانو وګورئ دغه پل دی. دا پل هم چې د دې درې په سر باندې تیر شوی دی، یعنې د ښار یو برخه او بله برخه سره نښلي. خو په دې پل باندې اکثره ټرین او ترموای تیرېږي او پیاده خلک هم په تیرېږي، خو د موټرو تګ راتګ په نشته. اوس هم دغه دی راځو دغه بل پل ته. دا پل د شارلوت په نوم باندې یادېږي چې دا د لوکزامبورګ ملکه وه. دا دی وګورئ ډېر لوړ پل دی. دا چې د شپې د خوا نه داسې سور رنګ لري، یعنې د ریډ برج په نوم باندې هم یادوي. خو دا دی وګورئ ډېر یو ښکلی او په زړه پورې پل دی. دا ډېره غاټه دره ده، ډېره شنه او په زړه پورې دره ده. دا پل وګورئ تاسو. په دې دره کې اکثره خلک پیاده قدم وهلو ته او بایسکل چلولو ته او د ښار د ګڼې ګوڼې نه لږ لرې پاتې کېدو ته استراحت ته راځي. مخکې هم درته دا خبره وکړه، خو یو ځل بیا هم درته تکراروم. یعنې دلته ډېر داسې سپورتي ځایان هم شته، که څوک غواړي چې هغه د څه شی ورته یې مانه د یاده ووته، ماشومان چې هغه 4 ټایره چې لري که نه، چې په ګردې سکواټ ورته یې که څه ورته یې، د هغې دپاره میدانونه جوړ شوي دي.
دا یعنی کورنیو ته د کوچنیانو سره ډیر مناسب ځای دی یعنی د کوچنیانو د لوبو میدانونه هم شته نن ولا چې زغ ډیر وګرځیدو نور یعنی په ګرځیدو باندې ستړي شو لوکزامبورګ چې ډیر وړوکی ښار دی خو یعنی ډیر زیات ښکلي او په زړه پورې ځایان پکې دي چې بس ټولو باندې وګرځي نو طبعا چې سړی ستړی کېږي هغه د پل وګورې د پل لاندې داسې یو شی دی دغه لکه یو هغه غوندې چې نه پوهېږم چې دا څه شی دی خو مسخت یو شی د سوړي نه سر راښکاره کړی دی ښه O sea, bebé, puede ser clase. O bo awazuna. O bo awazuna kolisi. ښه ښه د پاس ګورې لوبې شیان دي ګورې دا دی اوس موږ پاس خېږو نو دلته هم چکر وو نور خلاص شو دلته لنډه لاره د ځنګل کې ورخېږو سخته ګرمي ده ډېر ښایسته دی دغه ځنګل ما ته ډېر خوښ دی او صبحان ته هم ډېر خوښ شو او زه پاس په دغه لنډه لاره باندې ځو پاس ځو ستړي شو نوره سخت بلا چې ستړي شو دوستانو دا و زما د نن ورځې خپرونه د لوکزامبورګ د ښکلي ښار نه البته دا لومړنۍ ورځ لکه سبا ته ورځ هم په لوکزامبورګ کې او تاسو ته به د لوکزامبورګ زوړ ښار او د ادولف پل در ښکاره کړم د دې په هیله چې تاسو روغ او جوړ اوسئ تر سبا پورې په لوی او بخونکي خدای سپارم خدای په امان ښه ورځ او ښه وختونه ولرئ